السلام علیکم ګران دوستانو رنځول فاطمه زه بیا ستاسو په خدمت ګران دوستانو د کورس کنټینټس مطابق موږ تاسو نن راځي وایو ټایپس اف کمپیوټر لیکچر 4 ده موږ تاسو لیکچر 3 کې د کمپیوټر نور کوم لیکچر وغه لوستو اوس راځو ټایپس اف کمپیوټر ګورو چې موږ تاسو سره ټایپس اف کمپیوټر کې سړي ګران دوستانو یو خبره یادول ده کچیر تاسو زموږ چینل سره نوی یاست نو مهرباني کې زموږ چینل کلیک کې او د بیل بټن باندې هم کلیک کې زموږ چینل سبسکرایب کې تر څو تاسو ته پراتونکو کې د نوو ویډیوګانو په اړه معلومات شي لیټس see what are the types of computer digital computer analog computer and hybrid computer پراتلون کې لیکچر کې موږ تاسو دا ټول ټایپس and digital computer کوم رقم کمپیوټر دا وایي analog او hybrid computer دا هم په تفصیل سره تشریح شوی دی اوس راځي وایو چې د classification of digital computer the classification of digital computer the digital computer classification کوم څه شي اول قدم کې mainframe computer دا کوم کمپیوټر دا وایي د کمپیوټرونه د لومړي ځل لپاره په 1915 میلادي کال کې معرفي شوي دا کمپیوټرونه د سایز له مخې ډېر زیات غټ دي او زیات قیمتي هم دي چې تقریبا د 50 تر 50,000 نه تر 15 لکه ډالر پورې قیمت لري ګران دوستانو دا مین فریم کمپیوټرونه ډېر زیات قیمتي کمپیوټرونه دي او دا هم ډېر قوي کمپیوټرونه دي چې دا مطلب په لومړي ځل کې په 1915 کال کې دا رامعرفي شوی دی دنیا ته تقریبا د 15 لکو نه تر 50 لکو ډالر پورې ارزښت یا قیمت لري بل خصوصیت دی کمپیوټر دا چې دا ډېر زیات قوي دی مطلب دا کولی شي چې پر سیکنډ د 50,000 کسانو هدایات انسټرکشن سره دی مطلب دا چې 50,000 کسان هم دی ته په یو سیکنډ کې وایي چې دا کار وکړه دا کار وکړه یعنی فی نفر وایي چې هر کار وایي ورته وښایي نو دا کمپیوټر یې سرته رسوي مخکې ویلې دا کمپیوټر ډېر زیات قوي ده او دا کولی شي چې لارج اماونټ اف ډیټا سټور کړي ځان سره وساتي او په یو سیکنډ کې 14 میلیونه هدایات په یو ثانیه کې تکمیل کړي مطلب په یو سیکنډ کې فی سیکنډ کې دا 14 میلیونه هدایات باندې کار یا اجرات کولی شي او بله خبره ده چې دا هر څوک نشي استعمالولی چې دا هر څوک نشي کولی چې دا کمپیوټر استعمال کړي مطلب عام کسان نشي کولی چې دا کمپیوټر یوز کړي او ګټه ترې واخلي دا مطلب په غټ غټو اداراتو کې استعمالیږي لکه غټ بانکونو کې استعمالیږي یا هم ډیپوګانو کې استعمالیږي چې اتومي وسلې دا شیان پرې راکشف کړي او یا اتوم په سر رقم استعمال کړي نو په داسې غټ غټو ادارو کې استعمالیږي دا عام کس نشي استعمالوي او دا په غټ غټو بانکونو کې استعمالیږي چې مطلب بانکونو کې تاسو پوهیږئ چې لارج اماونټ اف ډیټا پراته وي په یو بانک کې فرض کا په کروڑونو په بیلیونونو روپۍ پراته دي د دنیا د یو ملک پیسې چې راجمع کړي نو هغه څومره ډېرې نو خامخا دا موږ تاسو نشي کولی چې په واړو ادارو کې استعمال کړو دا په غټو ادارو کې استعمالیږي او عام کسې نشي استعمالوي راځو کلاسیفیکیشن اف ډیجیټل کمپیوټر کې بل موږ سره دی سوپر کمپیوټر راځو وایو چې سوپر کمپیوټر کوم کمپیوټر ته وایي دا کمپیوټر هم په 1900 کال کې ټولنې ته دنیا ته معرفي شو چې په سیس کې دا هم ډېر غټ کمپیوټرونه دي او په یو دقیقه کې دا هم کولی شي په سیکنډ کې په لکونو یا په زرګونو هدایات سرته ورسوي دا کمپیوټرونه هم ډېر زیات لکه د مین فریم کمپیوټر غوندې قیمتي دي او دا د نورو کمپیوټرونو په پرتله ډېر زیات ډیټا کولی شي سټور کړي ذخیره کړي او ما مخکې ویل چې په یو سیکنډ کې دا کولی شي تر ټریلیونو هدایات اجرا کړي او دا ډېر زیات پرمختللي کمپیوټرونه او دا کمپیوټرونه د اتوم بم د کمپنیو کې غاز په تیلو او تصفیه په کمپنیو کې اکثره نور په کارخانو کې استعمالیږي بل راځو د کلاسیفیکیشن اف ډیجیټل کمپیوټر کې موږ تاسو مینی کمپیوټر چې دا کمپیوټر هم په 1914 کال کې نړۍ ته راوړاندې شو یعنی کشف شو او دا کمپیوټر د مین فریم کمپیوټر په نسبت واړه دي او د کنونشن کمپیوټر په نسبت هم ارزانه دي مطلب دا چې دا کمپیوټر د هغې نه ارزانه هم دي او واړه هم دي او دې کمپیوټر قیمت د 3,000 ډالر نه تر 50,000 ډالر پورې کولی شي او دا کمپیوټر چې دا د 2 څخه زیات پروسیسر لري او خو د مین فریم کمپیوټر په نسبت چې کوي پروسیسینګ یې لږ سلو ده یعنی تیز نه د 2 نه زیات استعمالونکي استعمالولی شي تقریبا 2 نه تر 0 پورې کسانو پورې یو وخت کې د دې کمپیوټر استفاده کولی شي مطلب دا موږ تاسو پی سی وګورو پرسنل کمپیوټر په یو وخت کې یو کس استعمالولی شي نو دا چې دا مین فریم کمپیوټر مطلب چې 2 نه نیولې تر 0 کسانو پورې په یو وخت کې کولی شي استعمال کړي موږ تاسو په مین فریم کمپیوټر کولو چې مطلب هلته کولی شي تقریبا په یو سیکنډ کې 14 میلیونه هدایات سرته ورسوي عمر دا یې نشي کولی دا ځکه
کوچنی ده او دا زیاته ډیټا ذخیره کوي خو د مین فریم په نسبت باندې کمه ډیټا مطلب ډیټا ذخیره کوي خو د مین فریم او د سوپر کمپیوټر په نسبت کم ذخیره کوي بیا هم ډیر ده خو د هغې په نسبت چې ده کم ډیټا ذخیره کوي او دا بیا داسې په غټو ادارو کې هم استعمالیږي لکه سمال میډیم بزنس چې کوم دي هغه ادارې چې میډیم دي هغه ادارې بیا مینی کمپیوټر اخلي بل راځو دریم مایکرو کمپیوټر کوم کمپیوټر ته وایي دا کمپیوټرونه چې په 1990 کال کې معرفي شوي دي د کمپیوټر دوه قسمه دي چې یو لیپټاپ یو ډیسکټاپ عامه ژوند کې موږ تاسو دا ګور استعمالو مین فریم مایکرو کمپیوټر دی کوچنی کمپیوټر ورته وایي مایکرو یعنې مطلب کوچنی چې دا په دوه ډول دی یو لیپټاپ دی او بل بیا ډیسکټاپ دی او دا کمپیوټر د مین فریم د سوپر کمپیوټر او د مینی کمپیوټر ورته ډیر زیات کوچنی دی کمه ډیټا ذخیره کوي په قیمت کې ډیر زیات هم د ارزانه دي او په یو وخت کې یو کس کولی شي دا کمپیوټر استعمال کړي په یو وخت کې دا کولی شي یو هدایت سرته ورسي مطلب په یو وخت کې دا 1000 کارونه او 200 کارونه نشي کولی ځکه دا کوچنی کمپیوټر دی بل راځو په دې کې بیا پی وی مطلب پرایویټ کمپیوټر دا د مین فریم او یا د مینی کمپیوټر په نسبت کمه ډیټا ذخیره کوي مطلب دا ډیر کمه ډیټا ذخیره کوي ځکه چې په پرایویټ کمپیوټر هم ویل کېږي د مینی او کمپیوټر او د مین فریم کمپیوټر په نسبت کم قوت دي دا په کورونو دفترونو او تعلیمي ادارو کې استعمالي مطلب لیپټاپ شو په کورونو کې استعمالي دفترونو کې استعمالي قوت هم کم دی او دا هاني شي کولی چې ډیره ډیټا ذخیره کړي دا ډیره کمه ډیټا ذخیره کوي ګران دوستانو دا د ټایپس اف کمپیوټر په اړه تاسو ته لیکچر 4 که چیرې تاسو په د درس کې څه مشکل لري کولی شئ موږ ته کومنټ کې ولیکئ ښه وخت لرئ خدای په امان چینل ځان سره سبسکرایب